عزتمند مؤمنانو مسلمانانو ورونو یو ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ام هانه رضی الله تعالی عنها راغله ورته وفرمایل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه کمزوري شوی یم ضعیفه شوی یم بوډۍ شوی یم ما ته داسې یو عمل راوښیه چې زه هغه په ناسته باندې وکړم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ته د ورځې 100 کرته سبحان الله وایا الله جل جلاله به تا ته دومره ثواب درکړي ګویا چې ته د اسماعیل علیه السلام د اولاد څخه 100 غلامان آزاد کړي عزتمندو د یو غلام د آزادېدلو ثواب هغه دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې یو غلام آزاد ک الله عز وجل به دا انسان د جهنم د اور نه آزاد کی بیا ام هانه رضی الله تعالی عنها ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل ته د ورځې 100 کرت الحمدلله وایا الله به تا ته دومره ثواب درکړي لکه چې ته 100 اسونه د الله عز وجل په لار کې په جهاد کې ولېږي او ته الله اکبر 100 کرته وایا د ورځې الله به تا ته دومره ثواب درکړي لکه 100 اوخان چې ته د الله عز وجل په لار کې خیرات کړي او ته لا اله الا الله وایا 100 کرته د ورځې الله به تا ته دومره ثواب درکړي لکه د ځمکې او د مابین چې کومه خلا ده دا ټول به درته د نیکو اعمالو نه ډک کړي عزتمندو څومره مبارک حدیث دی څومره ښایسته اذکار دي الله عز وجل دی انسان ته په څومره ثوابونه ورکوي راځئ چې دا اذکار د ورځې خامخا وکړو نو الله عز وجل به مو دنیا او آخرت دواړه د خوشحالیو ډک کړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.